حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله ولیدله نو دعا به وغوښتله اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دا دعا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام وغوښتله، موږ لم پکار دي چې دا دعا رجب میاش دا د عزت میاشتا، د احترام میاشتا. په اسلام کې سو د اسلام نمخ کې د هر زمانی پیغمبر په وخت کې هم د میاشت د عزت میاشت شوی ده، حتی در دې پوری چې په دور جاهلیت کې با میاشت عزت او احترام کو. کالو سر به داغي جنگونه شروع وو، رسیدنو داغي جنگونه به ودرېدل. وی په دې میاشت کې جنگ کول دا ګناه ده او دا د دې میاشت ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه وړاندې یو سړی و په دې میاشت کې جنگ شروع کو او هغه جنگ بیا اونخته، وروستو به خلکو هغه جنگ زور سره یادو د ګناه جنگو. اوس ورتم جنگ فجار ویلې کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دنیا ته نو راغله چې عربو به بیا هم د دې میاشتې احترام کوو، کم جنگ چې په دې میاشت کې شو هغې ته د ګناه جنگ ویل. اسلام نه وروسته هم د دې میاشتو هغه عزت او حرمت په خپل ځای باندې پاتې شو. د دې وجې نه چې د رجب میاشت په شروع شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا ډیره ویله، اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الله زمونږ د پاره په دې رجب میاشت کې او په شعبان میاشت کې برکت واچوه او الله مونږ په رمضان المبارک میاشت ته ورسوه. مونږ د رمضان المبارک میاشت ته ورسوه او د دې میاشتې نه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک د روجو د پاره تیاری شروع کړو، ځان به عادت کول شروع کړو. په دې میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام روجي لګي ډېری نیوي، ډېری به نیوي. دا به ځان عادت کو د رمضان المبارک د روجو سره. ها د مخصوص ورځ روجي نشته چې خاص پلان کې ورځ باندې بنيسي، خو په دې میاشت کې چې د کله خوښه شي روجي نیسه. ځکه حدیث مبارک کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي صلوات والسلام به فرمایل وی د رجب په میاشت کې هر ګناه ډیره سخت شي، هر ګناه چې دا ډیره سخت شي. یعنی په عام میاشتو کې چې ګناه څومره سزا او څومره شدت لري، د رجب په میاشت کې د هغې نه زیات شدت او زیاته ګناه لري. د دې وجې نه په دې میاشت کې خصوصي طور باندې ځان د ګناهونو نه ساتل پکار دي، ځکه الله پې د نورو میاشتو په نسبت ډېر زیات خفه کېږي په دې میاشت کې چې انسان ګناه کوي. او د حدیث مبارک بله حصه دا ده چې الله تبارک وتعالی د نیک کار ثوابونه په دې میاشت کې زیات کړي په نسبت د نورو میاشتو. نو په دې میاشت کې د نیکۍ کارونه زیات کول پکار دي په اعتبار د نورو میاشتو په نسبت د نورو میاشتو سره. الله تبارک وتعالی د هرې نیکۍ بدله په دې میاشت کې ډېره زیاته ورکوي، ډېره زیاته ورکوي. نو دا میاشت د نیکو میاشت ده، دا میاشت داسې میاشت ده چې انسان پکې ځان د ګناهونو نه وساتي او روجې پکې لږ ډېرې نیسه چې ځکه رمضان المبارک را روان دی چې د هغې د میاشت د روجو سره لږ عادت شي چې بیا دې په طبیعت باندې لږ ګرانې به نه پرېوځي روجې. خو مخصوص ورځې نشته دی. عام طور به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر د ورځې او د جمعرات د ورځې روجه نیوله، د څلورمې د ورځې او د زیارت د ورځې روجه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خصوصي توګه باندې نیوله. او دا روجه به نبی علیہ السلام ځکه نیوله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی زه غواړم چې زما اعمال د الله په دربار کې داسې پیښ شي چې زه د روجې سره یم. زما اعمال د الله په دربار کې داسې پیښ شي چې ما روجه نیولې وي، ځکه د روغې هفتې اعمال چې دي کنه په دې دوه ورځو باندې الله ته پیښ کېږي، د څلورمې په ورځ باندې، د پیر په ورځ چې ورته وایي، او د جمعرات یعنې د زیارت په ورځ. د روغې هفتې د انسان اعمال په دې دوه ورځو باندې د الله په دربار کې پیښ کېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه غواړم چې زما اعمال دې د الله په درگاه کې داسې پیښ کړي چې ما روجه نیولې وي. حالکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګناهونه وړه
الله تبارک وتعالى د ګناه نه محفوظ ساتلی معصوم ساتلی دی زه ته زموږ خو ګناهونه ډیر دي دا نبی رسول الله چې روزه نیوله د امت د تعلیم دپاره به یې نیوله نو ما تعالی پکار دی چې روزه نیسو چې د پیر په ورځ باندې او د جمعرات په ورځ باندې نیسو چې زموږ اعمال د الله په درګاه کې پیش کړي چې موږ روزه نیولې دغه رنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام به د هرې میاشتې 3 روزې نیولې چې هغې ته ایام البیض ویلی شي ایام بیض روزې د اسلامي میاشتو 14 14 او 15 سپږمۍ چې کله راخیږي په دغه حساب سره 14 14 او 15 دا روزې چې د ایام بیض روزې ویل کېږي نبی رسول الله بدانی ولې نو چې په دې میاشت کې موږ ضرور دغه اسیم په کار چې په میاشت کې ونیسو چې په دې میاشت کې په خصوصي توګه باندې دغه روزې 1900 ثواب ډیر زیات